امام شافعي رحمه الله فرمایي وایي د وخت مثال چې دی هغه د تورې په څیر دی. وخت د تورې په مثال دی. که دې کار ځینې واخیستی نو یقیني ده چې په نفع او په ګټه به درته تمام سي. خو اما لیکن که دې کار نه ځینې واخیستی په عبثیاتو په لهو په لعب باندې هسې ټیم پاس باندې په دې دې خپل عمر برباد کړي نو داسې وګڼه لکه توره چې در باندې وچلیږي. ولې ما مخکې درته ویلي ول چې علما لیکي د وخت ضایع کېدل تر مرګ هم بتر دي. توره چې په انسان وچلیږي څه به کوي؟ نو امام شافعي رحمه الله فرمایي یقیني ده چې د نقصان او د تاوان او د ارمان او د افسوس او د حسرت نه بغیر بل هیڅ به هم په ګوتو باندې در نه سي. نو کار ځینې واخلئ عزیزانو. وخت ډېر قیمتي شی دی. که انسان یې په سمه توګه باندې استعمال کړي نو ډېر څه پکې ترلاسه کولی سي. که د دنیا په باب